السلام علیکم ملګرو څنګه یې امید لرم چې وختونه به مو ښه تېرېږي خبره به کوو د ملک چې کوم معاشي صورتحال دی په دې باندې به خبره کوو نو که مونږ وګورو نو د نوي حکومت چې کومې دعوې کولې د خپل سلو ورځو پلان کې چې کوم ولس ته شنه باغونه ښودل شوي وو او دی ویلي وو چې 1 کروڑ نوکریانې به د زلمو دپاره پیدا کوي د بهر نه به خلک د نوکرو دپاره پاکستان ته راځي او د دې سره سره 50 لکه کورونه به چې دی نو دا به خلکو له غریبو خلکو له اخیستلی شي او په ارزانو بیو باندې به کورونه هم ورکولی شي دغه شان د دې حکومت دعوه وه چې د کرپشن خلاف به خصوصي اقدامات کوي او د احتساب عمل به هم باوري کوي او کوم ته چې ګډ ګورننس ویلی کېږي یعنی ښه طرز حکمرانی هغه به هم دوی باوري کوي نو د تحریک انصاف چې کوم موجوده حکومت جوړ شوی دی او کمې تیرې 50 ورځې تیرې شوې نو په دې کې که موږ وګورو نو د دوی د دغه دعوو برعکس کمی چې دوی د ولس سره د انتخابي مهم په دوران باندې کړی وي او بیا یې دا هم ویلي چې دا دعوی چې دي نو دا عملي کېدی هم نشي دا صرف دعوی نه دي بلکې دا یو حقیقت پسندانه پلان دی د دوی چې کم په ذریعه باندې دوی ملک د بحرانونو نه ویستل غواړي خو اوس چې دا کمې 50 ورځې تیرې شوې نو په دې کې که موږ وګورو نو د دې هغه کارکردګي او دې چې د ولس دپاره څه پلان لري نو هغه ورو ورو خلکو ته څرګندېږي که یو خوا دوی د سی ان جی نرخونه خېجولي دي او د دې په وجه باندې ترانسپورټران او عام مسافر چې دی نو د هغې په مشکلاتو کې اضافه شوې ده د خیبر پښتونخوا او د ملک په نورو برخو کې که یو خوا سی ان جی سټیشنې چې دي نو هغه احتجاجاً تړل شوي دي او مسافرو ته په تګ راتګ کې یعنی هغې کرایه هم سیوا شوې نو په دې وجه مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي ډریوران هم ځای په ځای احتجاجونه کوي او عام ولس هم دوی چې دغه څه وکړل په دې 50 ورځو کې نو هغې ته عام ولس هم ګوته په خوله دی او د دې سره سره د ډالر قیمت چې بیا دی نو هغه تقریبا 9 روپۍ نسیوا چې دی نو هغه پکې اضافه راغله او دغه شان موجوده د روپۍ په مقابله کې د ډالر قیمت دا وخت 138 ته رسیدلی دی کم چې د پاکستان په تاریخ کې په اولني ځل باندې د ډالر دغه نرخ دومره سیوا شو چې د دې سره په راتلونکي کې چونکې دوی آی ایم اف ته رجوع هم کوله کړې ده نو د دې په وجه امکان ښودل کېږي چې دا د ډالر قیمت به تقریبا 140 نوال تر 150 پورې رسیږي او د دې سره به د ګرانۍ یو غټ طوفان چې دی نو هغه به ورسره راځي خو بل خوا بیا د دغه بحرانونو نه حالانکه دلته که موږ وګورو نو دوی به په دې وجه باندې په تیرو حکومتونو باندې تنقید هم کولو چې دغه حکومتونه چې دي د کرپشن نه ډک دي دوی ته ډاکوان ویل شوي وو دوی ته غله ویل شوي وو بلکې د پاکستان د ټولو مسلو چې کوم ذمہوار دي نو هغه هم دا حکومت چې کوم پخوانی حکومت کې شامل چارواکي او سیاستدانانو نو هغه هم دوی ګرځول شوي بیا
په دې چې کوم د دې سلوګنزو نوې پاکستان نو په دې خلکو دوی له ووټ ورکو او دغه شانت کې د ووټونو ترلاسه کولو او اقتدار ته د رسیدو نرستو الانکه دا یو ځان له بحث دی چې دا آیدا د ووټ په ذریعہ باندې راغلي دی او کنه په دې پسې شاته نور قوتونه هم شته او اغوی دا منتخب کړي او د اقتدار په کرسي باندې کېنول شوی دي نو دا یو ځان له بحث دی خو د دینه کراوزو نو اوس چونکې د دې حکومت جوړ دی دیتا پخوانی کوم وګورو پخوانی وزیر اعظم چې کوم نواز شریف هغه په خپل بیانونو کې دا خبره کوله چې اقتدار د ګلونو صادر نه دی بلکې دا خو د ازغونه یو ډک لار د چې دی په قدم ګدي لګیا دي او داغه په دغه سي بیانونو پسې به دا چې کوم موجوده اقتدار ته رسیدلی واکمنان دي نو دوی به هغه پسې ټوک ټخالي به کولی چې ګنې دې په دغه خپل بیانونو کې رښتیا نه وایي او صرف ولسته دوکه ورکوي خو اوس چې دی په خپل اقتدار ته راورسېدل نو نه صرف دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل هغه بیان نه کم چې په ریکارډ باندې موجود دی چې ویلي چې دی به خودکشي وکړي خو نور خلکو ته بلاس وننسي خو اوس چې کله اقتدار ته د ورسېدو او د ملکی حالاتو د سنگینۍ ورته پته ولګېده نو IMF ته هم زی او د دې سره د ملک چې د بکم خپل بیانونه ورکول چې زبا نستاسو سرچاته ټیټ کوم نه خپل سرچاته ټیټ کوم خو اوس چې موږ وکتل نه د دې حکومت جوړېدو نه را پدې خو دوی نصرف بارنۍ چې کوم د کچکول ماتولو خبرې به کولې ناغه کچکول نوروم غټ شو لکه څنګه غټ شو چې دوی نصرف دا چې د سعودي عرب دوره هم زمونږ وزیر اعظم صاحب عمران خان وکړه او په دغه دوره کې دی په دې خوشفهمۍ کې چې ګینه سعودي عرب به دوی له ډالري ورکی لس ارب ډالري ورکی نو په دې سره به دوی چې کوم IMF ته لاس نیول دي او د ملک خودداري چې دنو باغې باندې پښتني را ولاړولو نه د بچ کېدو د پاره به سعودي عرب د دې مرسته خو چونکه هر ملک د خپل قومي ګټو په تناظر کې فیصله کوي نه دا چې د جذباتو په بنیاد باندې او د ملګرتیا په بنیاد ځکه چې عالمی سیاست چې دی نو هغه کې دغه سيزونه جذبات چې دی نو هغه نه بلکې د ملکی ګټو په بنیاد باندې فیصله کولای شي که سعودي عرب پاکستان ته مرسته ورکوي یا ورسره امداد کوي نو د هغې په بدل کې د پاکستان نه هم څه غواړي خو پاکستان ته هغوی ته یعنی سعودي چارواکو ته د ورکول دپاره په لاس کې هیڅ نشته دی نو په دې وجه باندې هغوی دلته کې یو وفد هم په تېرو ورځو کې رالو موږ وکتل هغوی د ګوادر دوره هم وکړه او په سیپیک کې د سرمایه کارۍ خبرې هم وشولې د دې سره بیا د چې کوم ناقبت اندیش چې کوم واکمنان ناست دي په خصوصي تور د اطلاعات وزیر هغه د دوی ټولو د طرف نه اول خدا چې په سیپیک کې د سعودي عرب د شاملولو خبره وشوه او وروسته بیا چې کله
د چین د طرفنا په دې حواله باندې سونه ویل شول او یعنی چین په دې حق له په اعتماد کې وانه خستل شو او دا خبره وشو چې د سعودي عرب زمونږه سټریټیجیک پارټنري نو وروسته بیا په خپل باندې په دغه حق له باندې ان د سی پیک په حواله باندې هم یو څه کنفیوژن چې دین هغه پیدا شو او د دین وروسته د پاک فوج مشر د چین دوره وکړه او د سعودي عرب د چین چارواکو ته په دې حق له باندې د خپل اند چې دینو یو څه باور هم ورکړو او دا غینه وروسته چې د دې عقل سر لراغه نو بیا زمونږ د اطلاعات او وفاقي وزیر زمونږ د اطلاعات او وفاقي وزیر بیا اعلان وکړو چې نس سعودي عرب خو په دې کې دریم پارټنر چې دی نو هغه نشي جوړې دی نو دغه ټول هر څه ته کوم وګورو نو دا د دوی کنفیوژن یو قسم پډاګه کوي او دا خبره مخې ته د دې نه څرګندېږي چې دوی چې کوم څه کار کوي نو د هغې نه مخکې دوی هیڅ قسمه سوچ نه کوي د کشمکش ښکار دي تذبذب ښکار دي اول دوی چېرته حکومت ته نه ورسېدلي دا یولنی ځل دی چې حکومت ته لاړل او دوی ورو عوامو ته د دې چې کوم یعنی چې کوم د دې هغه پلانینګ لیک اف پلانینګ دی هغه عوام ترورو پډاګه کیږي او د دې اصلي مخ چې دی نو هغه را څرګندېږي د دې نه وړاندې هم دی حکمرانانو چې کوم موجوده په اقتدار کې دي نو دوی د عوامو سره ډېرې داسې وعدې کړي دي او وروسته ترنه په شا شوي دي د کوم دپاره چې د دې د سیاسي مخالفینو د طرف نه د یو ټرن اصطلاح هم استعمالولی شي خو دغه یو ټرنې دومره زیاتې شوې چې ویل کېږي چې دا د یو ټرن چې کومه اصطلاح ده نو دا هم د دې دپاره نور سبل لفظ اوس استعمالول پکار دي ځکه چې دا خپل دومره استعمال کړی شو دا لفظ او یا دومره یو ټرن واخیستی شوي چې د دې هغه افادیت چې دی هغه ورسره ختمیږي پر ورو باندې که موږ وګورو نه دا موجوده چې کوم داسې ښکاري چې موجوده چې کوم حکمرانان دي نو په اقتدار کې د راتللو نه وړاندې دي سوچ کولو چې ګینې ملګري چې د دې کوم د پاکستان ملګري ملکونه دي هغه به ورسره مرستې کوي امداد به ورکوي او د دې سره سره به د پاکستانی قام نه څنګه چې د چندې مهم شروع کړی شوی دی نو پاکستانی قام به په دې کې ډېر کوټلې برخه واخلي او چندې به راټولې شي او د دې سره سره سمندر پورې چې کوم پاکستانیان دي نو هغې دپاره زموږ چې کوم موجوده وزیر اعظم دی نو د ووټ د هغې دپاره چې کوم د ووټ حق نو هغه یې هم یقیني کړی دی او د باور کولو چې دا خلک به ملک ته ډالرې راولېږي او د دې ډالرو په مدد سره به پاکستان یو خودمختاره او خود انحصاره ملک جوړ شي او بهر ملکونو ته به لاس نه نیسي خو د توقعاتو برعکس نه خو د بهر نه چا پیسې یعنی ډالرې راولېږلي او نه هم په ملک کې دننه د خلکو دونه هغه صلاحیت شته دی مالی صلاحیت چې دومره پیسې دی حکومت ته ورکړي چې دی پې ریاستي چارې هغه وچلوي حالانکه دا خبره ډیره زیاته حیرانونکې ده چې ولس به راپاسي او هغه به د وخت حکومت ته د وخت ریاست ته به پیسې به ورله ورکوي او هغه به بیا ریاست به راپاسي او دغه ولس ته یعنی په جمهوري نظام کې چونکې وایي چې جمهوریت څه دی نو د جمهوریت ډیفینیشن هم دا دی چې ګورنمنت ابراهام لینکن د امریکې چې کوم صدر دی هغه د جمهوریت تعریف دغسې کړی و چې
government of the people, for the people and by the people. نو دا خو داسې حکومت معلومیږي چې دا حکومت دی هم د حکمرانانو چلوي هم حکمرانان او هم د حکمرانانو دپاره دی. یعنی مطلب په دې کې تر اوسه پورې منګه د عام ولس دپاره د ریلیف موږ ته هیڅ قسمه آثار نه ښکاري. او دا چې کوم دوی د احتساب نارې لګولي چې پخواني وزیر اعظم د ملک نه 300 اربه ډالر تختولي او بهر ملکونو په بانکونو کې ایښودي دي، نو تر اوسه پورې په هغې باندې بالکل خاموشي ده، هېڅ هم نه ویل کېږي. نو داسې ښکاري چې دا او بیا د حکمران جماعت چې کوم مشران دي نو هغه بار بار په دوی باندې دا غږ کوي چې تاسو دغه پیسې اوس تکړه شي او د بهر نه یې راوړئ او د ملک خزانه پې ډکه کوي. او نواز شریف دا په رښتیا باندې تختولي او بهر ملکونو کې ایښودي وي. نو خیر دا خو د دوی هغه یو قسم سیاسي مخالفین دي، نو د یو بل خلاف بیانونه ورکوي. خو بهرحال که موږ وګورو نو د مخالف جماعت په دې موقف کې ډېر زیات وزن معلومیږي او هغې دلته کې موږ ته په حق ښکاري چې که چېرته نواز شریف په رښتیا باندې 300 اربه ډالر بهر ایښودي وي نو دوی دې تکړه شي او دغه پیسې دې واپس راوړي او په دې باندې بیا مقدمه هم وچلوي او قام ته دا خبره په ډاګه کې چې د په کومو ذریعو باندې دا پیسې بهر ملکونو په بانکونو کې ایښودل شوی وي. نو دغه شانت کې که په دې بیانونو کې رښتینوالی وي دا په خپل دریځ او موقف کې دا حکمرانان ټیک وي، نو پکار دی چې دغه ټول هر څه بیا عوامو ته په ډاګه کړي او وښایي چې واقعي د دې چې کوم دغه بیانونه د دې سیاسي مقاصد او سیاسي ایجنډه نه وه، د دې مقصد مخالفین په نښه کول نه و، بلکې واحد مقصد هم د ملک اصلاح وه. نو خو دغه تر اوسه پورې مطلب مونږ دا ونه کتل او که بیا یعنی مونږ داسې ونه کتل چې دی هغه پیسې واپس راوړي او هغه د ملک په خزانه کې کېښودي. ملک دا وخت چې د کم معاشي بدحالۍ او بحران سره مخ دی نو هغه ټول قام ته په ډاګه ده. نو د ملک د اصلاح په خاطر باندې به دې حکمرانانو ته دا چې کم بچګانه قسمه رویه خپلوي، دا چې اوس هم اقتدار ته رسیدلی دي او لګیا دي هم حقه شان لکه داسې ښکاري چې اوس هم د اسلام آباد په کنټینر باندې ولاړ دي. په پارلیمنت کې که موږ د دوی رویو ته ګورو نو هم حقه شان کې چغې د تهذیب نه ښکته جملې، ډاکوان، غله، دا قسم اصطلاحات اوس هم دلته کې داسې قسمه اصطلاحات اوس هم استعمالولی شي. حالانکه که موږ وګورو نو دغه چې د چا دپاره دوی د غلو او د ډاکوانو دا اصطلاحات استعمالوي نو دا وزیر اعظم که په دې خپله کابینه باندې هم لږ غونډې کې نظر وکړي نو دته به معلومه شي چې دغه غله او ډاکوان دا خو تقریبا چې په تیرو 3 حکومتونو کې د مشرف بیا د پیپلز پارټي و بیا ورپسې نون لیګو نو دغه ټول خو راټول شوي دي او تقریبا 80% کابینه خو دغه غلو او چې د هغې دپاره کم اصطلاحات استعمال دغه خو ټوله د خلکو نه ډکه ده. نو آیا دی په داسې قسمه اصطلاحات و استعمالولو سره همدغه خپلو ملګرو ته دی کنځلې کوي؟ دا قسمه رویې به بالکل بدلولي او دوی ته به دا خبره یقیني یعنې د دې اوس هم دا یقین نه راځي چې موږ په حکومت نه په اقتدار کې یو او اوس هم حق شانته کې رویه دي خپلوي امیچور چې لکه عوام چې دی نو هغه اوس هم زموږ سره دي او اپوزیشن
کې لکه چې وسوم منګ یو کنه خو الانکه دی اوس په اقتدار کې دي نو په کار دي چې د خپل رویه چې دا نو غلګه میچور کیزان او دا د سیاسي مخالفي سیاسي ګټو د پاره چې کوم دا بیانونه دي نو دا بیانونه بدی ته او درول وی حلبه همدغه شانت کې کوم وګورو نو اپوزیشن لیډر شهباز شریف چې کوم دی چې په کومه طریقه باندې هغه د نیب د طرفنا گرفتار کړي شو او کوم سیاسي انتقامي کاروایی چې کوم دي انتقامي احتساب سیاسي انتقامي احتساب چې کوم روان دي نو دا به هم ودرولي ګینی یو طرف ته حکومت چې دی نو د معاشي بحرانو ښکار دی او په دغه سي اقدامات سره به ملک د سیاسي عدم استحکام سره هم مخ شي نو یو طرف ته معاشي بدحالي او بل طرف ته سیاسي عدم استحکام دې سره به ملک نورم د تنزل طرف ته روانيږي او د دې حکومت په مسلو کې به سره نورم اضافه کیږي نو دې ته به د خپل امیچور رویه او بیهیویر چې دا ورته بدلولي او دا یقین به ورته کولی چې او اوس دی په حکومت کې دي نور خلکو ته نه لاسونو نیولو پځه د بار دنیا نه د خیر غوښتو پځه بدیته یو خودینی ساره پاکستان جوړول وی یو خودی نثار پاکستان به ورته جوړولی او خودی نثار پاکستان جوړېدو لپاره دا نه چې مونږ بلال شو کله به سعودي عرب ته وایو چې مونږ له پیسې راکا کله به وایو چې زمونږ د بار خو چین شته دی هغه به مونږ له پیسې راکې او په خپل باندې به مدقه شانت کې قام ته به سوالونه کو چې مونږ له پیسې راکو بهر به هم خلکو ته سوالونه کو چې نو دې سره د قامي چې کوم هغه د شرمندګۍ احساس ته هغه سیواکیږي ملک ور سره بدناميږي نو دا قسمه سيزونه به بالکل پرې خودلی او د خودداري په طرف باندې به د عمل منتسمولي دا غي د لپاره ضروری ده چې دا چې کوم سیاسي انتقامي احتساب د انتقامي احتساب او هغه صرف د مخالفینو درانیولو د لپاره دغه منګه چې کوم دی په نه باندې لاس راخکلی شي نو دا سيزونه و بالکل ختمولي ځکه چې په تیر وختونو کې کوم وګورو نو په تیر وخت کې یعنی د 60 او د 70 او د 80 په دهه کې با د سیاسي مخالفین به د بغاوت په نوم باندې او د غدارۍ په نوم باندې به د غوینه انتقام اخیستل کېدو او اوس چې کوم موجوده حکمرانان دي نو دا د احتساب په نوم باندې چې کوم د خپل سیاسي مخالفین رانیسي او جیلون ته اچوي منګه داغي مثال د نواز شریف په صورت کې وکټلو چې هغه څنګه د پانما چې کوم کیسو پاغه کې د نیب د خوا راونی ولې شو احتساب عدالت هغه جیل ته بوتلو واپس چې کوم د اسلام آباد عدالت چې کله د کیس اوریدنه کول نو هغه ویل چې دا خو صرف لکه مفروضه ده داغه د آمدن د ذریعو نتایون شوی چې داغه څومره اساسي دي او څومره داغه خرڅ ته نو بغیر د دغه د تعین کولونه د یو مفروضي په بنیاد باندې هغه راونی ولې شو هغه جیل ته ولېګل شو نو موږ او کتل چې دغه چې کوم لیک اف ایویډنس د دغه په بنیاد باندې عدالت هغه واپس هم رها کړو نو د دینه منتدا خبره ډیره واضحه شو چې دال میں کچھ کالا ضرور تا کنه نو دا احتساب چې کوم انتقامي کاروایی ده دا به درولي د احتساب اداره چې دا به د سیاسي مداخلت نه موږ ته پاکول وی حلبه د ملک د ترقۍ خوشحالي په لور باندې
تک کوي او د ټولو نه ضروري خبره ده چې جمهوریت عمل چې کوم دی نو هغه به په حقيقي معنی کې موږ ته جمهوریت جوړولي یعنی حکومت چې دی دا به عوامو له ریلیف ورکوي په حقيقي معنی کې به دا حکومت عام سړی به لکه څنګه چې په یورپ کې په برتانیه کې او په امریکا کې حکومت د عوامو د اسانو د لپاره پالیسیانې جوړوي همدغه شانتي کې به دوی ته هم پالیسي جوړول وي او دغه خپل رویه به ورته میچور کول وي سیاسي مخالفین په نخښه کولو چې کومه رویه ده دا به هم ودرول وي او د ټولو نه بیا اهمه خبره دا هم ده چې فیصلې به د کوڅو او د سړکونو د چوکونو په ځای باندې په مهذبه طریقې سره د پارلیمنت دننه کول وي. ډیره مننه.